رټلې جاهلانو دی اکثر د رڼا بانګ ویلی یو سړي دی په منبر د رڼا بانګ رټلې جاهلانو دی اکثر د رڼا بانګ ویلی یو سړي دی په منبر د رڼا بانګ ارمان د پښتنو د بقا وړی شماله خو یو د پښتانه نه کړله ستړی شماله د دې معاشرې ځانګړی غړی شماله غمونو داسې کړې لکه چې مړی شماله خو ونه کړو په دې خلکو اثر د رڼا بانګ ویلی یو سړي دی په منبر د رڼا بانګ د جبر تاریکوله یو زلمی دلته ژوندی دی د جبر تاریکوله یو زلمی دلته ژوندی دی د ټولو پښتنو په نوم زړګی دلته ژوندی دی انسان له مینې باسي یو سشی دلته ژوندی دی شماله د موسی د دور څخی دلته ژوندی دی ملا صاحب وایه شا به زر د رڼا بانګ ویلی یو سړي دی په منبر د رڼا بانګ په شعر پسې د چرته کې هم جام پورته نه که دا ځکه خلک وایي چې تا قام پورته نه که دا د لارې نه د یو سړي هم دام پورته نه که ستا کړي ارادې پسې چا ګام پورته نه که ښکاره شو په نړۍ لکه د لمر د رڼا بانګ ویلی یو سړي دی په منبر د رڼا بانګ د وخت د مغل خیلو نه که تنګ نه وې شماله نو نن به داسې ځان سره په جنګ نه وې شماله په بنګ په تماکو او په آهنګ نه وې شماله دا اوس چې څنګه ښکارې داسې ړنګ نه وې شماله سپرلی سیرلی په لیکه او درله ټټر د رڼا بانګ ویلی یو سړي دی په منبر د رڼا بانګ نایک نه کوټهیزو کړی یاره بغاوتو دا تا چې پرون کړی بې تپوسه محبتو د خېټې خوشحالي درته د سرو ګلو جنتو جامدو نظریو نه دي چې کړی بغاوتو ثابت دي شي باطل ته لکه ښکر د رڼا بانګ ویلی یو سړي دی په منبر د رڼا بانګ ماهر د کنایاتو د مکتب سړی شمال دی ماهر د کنایاتو د مکتب سړی شمال دی شمال د ټول ادب په زنه شین کابلی خال دی شمال د دشت اسپو د خپو هغه مضبوط نال دی چې هر څوک ټکیږي خو قایمه په خپل حال دی الله دې کړه جانانه بختور د رڼا بانګ ویلی یو سړي دی په منبر د رڼا بانګ ډېره مننه نیکناب صاحب د نون قافیه راغلي نو زه ویارېږم ما ته پته ولګي چې اوس ما یادوي شمال صاحب ته په کتاب باندې ډېره زیاته مبارکي او ډېر انتهایي خوشحاله یو حالانکه زما اگزام شروع زه بره نه ومتلی دوی د پروګرام مخکتنې له خو زما دا ارمان و چې یاره په دغه مخکتنه کې مونږ شامل شو ما شمال صاحب ته ویلي هم و چې اگزام مې شروع دی او که در نه راغلم نو دا پروګرام به کوو دلته به یې کو هر چېرته خو زمونږ دا مینه چې کم ده نو دا به څرګندوو نو د شمال صاحب ته د پروګرام بیا مبارکي وایم څو کرښې مې لیکلي دي بېګانه د شمال صاحب په کتاب باندې او ډېر کوشش مې وکړو خو د دې فن او شخصیت داسې دی چې هغه په لفظونو کې راغونډول ډېر زیات ګران دي نو څو کرښې مې لیکلي زیات لیکل مې ونه کړی شو بل لږ ناوخته هم ورته خیال شو چې غزل د پښتو د ناوې خال خو هسې نه دی غزل د پښتو د ناوې خال خو هسې نه دی ستا نوم د پښتونخوا د سر شمال خو هسې نه دی غزل د پښتو د ناوې خال خو هسې نه دی ستا نوم د پښتونخوا د سر شمال خو هسې نه دی غزل له د شماله پښتانه رنګونه ورکړه هر لفظ له د زړه نه ښه د زړه رنګونه ورکړه ناوې د پښتو د په جدت باندې سینګار کړه هر خیال له د ښایسته ښایسته راڼه رنګونه ورکړه نقاد د هم د شعر په ځانګړتیا باندې حیران دي چې شعر له د کوم اسلوب پاخه رنګونه ورکړه هر خیال له احاطې کوي د ځمکې تر پلکه چې ته هر خیال له احاطې کوي د ځمکې تر پلکه چې دې له د کوم رقم مارغه رنګونه ورکړه خوښ شوی د هر چا نو دغه خیال خو هسې نه دی ستا نوم د پښتونخوا د سر شمال خو هسې نه دی غزل د پښتو د ناوې خال خو هسې نه دی ستا نوم د پښتونخوا د سر شمال خو هسې نه دی په غوږو لګېده مې د سحر نه رڼا بانګ منبر نه راتله د دغې غر نه رڼا بانګ مشرق نه تر مغربه د جنوب نه تر شماله راتله د پښتونخوا د هغې سر نه رڼا بانګ تیاره تیاره شعور ورته حیران ګوته په خوله چې لر نه اورېده هم د بر نه رڼا بانګ هم ستا په اراده به راپاسېږي او کوي به ساقي د میخانې ملا منبر نه رڼا بانګ بل کړی دی په لاره کې مشال خو هسې نه دی ستا نوم د پښتونخوا د سر شمال خو هسې نه دی ډېره زیاته مننه دغه څو لفظونه و شمال صاحب ته
او څنګه چې تاسو صاحب خبره وکړله نو هغه 2 شعر رایاد شو چې رانږدې شي نو تراخه شي خلک چې څومره لرې شي خواږه شي خلک چې رانږدې شي نو تراخه شي خلک چې څومره لرې شي خواږه شي خلک د پښتنو دغه یوه بدبختي دلته چې مړه شي نو درانه شي خلک چې کله مړه شي نو بیا هر سړی دروند وي او موږ له به کار دی چې مونږ شمال ونازو نو هغوی ته د زړه د تله مبارکي وایم او ډېر زیات خوشحاله یم چې دغه پروګرام خپل وخت مشرانو ته بخم ډېره زیاته مننه شکریه